هغه شي چې تیز ځي نو دی بس شاته زوري زور پکې د انسانانو سره پیریان هم راغلل نو بیا دوباره د خدمت موقع میلاوي. زما په خیال د کفر په نظام کې داسې قسمه سلوک د غریب سره نه دی شوی لکه د په حکومت کې جوړ شو. नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो. منګه ټول د حیدر خان هوتي ډېر زیات شکرګزار یو او موږ ډېر لوی احسان دی او بیا زه د ANP د ورکرانو د ANP د ضلعې د مشرانو د دې هم ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی زمونږ دروند مشر له یو قدر ورکو استقبال ولا ورکو. حیدر خان هوتي مخکې هم دلته راغلی دی، زما غمونو له هم راغلی دی، زما تپوس هم کړی، زما په خاندان په غم او په ښادۍ کې شریک شوی دی. دلته منان نوم یو SDO دی، هغې ته ټلیفون وکړه، وایي دلته ټلیفون ولګوه. هغه ورته ما سره نمبر یې نشته، وی زما د بابا 2 نمبرې دي، یو دته ولګوه او یو به زما بابا ته پرېږدي. یو هفته وشو هېڅ په پته پوه نه شم. صدر صاحب او زه بیا لاړو. حیدر خان ته ووایي چې هغه ټلیفون یې ونه لګوه. وی ښه یو منان میلاو کړې. چې منان یې میلاو کړه، منان ته یې ووایي منانه ته به لږ چترال ته لاړ شې، ته په درګاه کنډې یې خوښ ووړو. چې ووړو موږ را روان شو، زه صدر صاحب چې دلته رالم 3 بجې وې، دا سوری داسې راغلی و په دې ځای کې چې زه راورسېدم نو لړمینانو په دې سترګې کړ کړ کول دلته. نو ما ته وایي چې وکیل صاحب وی زمونږ د SDO صاحب بنئ که نه؟ میں استاد د SDO صاحب بنم، د چترال نه ډېر یېرېږي، نوکري کوي خو درګاه نه بارې نه کوي. او په غشي چې تیز ځي نو دی بس شاته زوري زور. نو هغه دلته پیچه اوبه وکړه، په حقه مازدیګر په هغه ورځ باندې راغلي او دا ستنې شروع کړې. ANP چې کوم هم کلم سیاست کړی دی، ANP چېرته هم د ریخمو د بسترې سیاست نه دی کړی، هغې د چا په پلیټ کې نه دی ښودی. هغې سیاست چې کوم کړی دی هغه د سر په سودا باندې کړی دی. هغې چې کوم سیاست کړی دی هغې د ټوپکو د شپېلو او د ګولو په شرنګار کې کړی دی. نو موږ هم دا سیاست زه کومه، زه دې سیاست نه واپس کېږم، نه ترې تښتم. ANP ټولو ملګرو ته دا وایم چې زه همدغه سیاست به کوو، روان به یو، مخکې به ځو. نن دلته په راتګ کوم مینه او کوم عزت تاسو ماله راکړ، د هغې دپاره خو الفاظ هم ما سره نشته چې زه ستاسو شکریه ادا کړم، ځکه چې زه خو د خپل مشر تپوس له نن راتلم او چې په لار را روان وم نو داسې احساس راته کېده لکه چې چېرته یو ډېرې لویې جلسې له را روان یم، ځکه چې ځای په ځای ملګري او مشران استقبال ته روتي وو، ځای په ځای ملګرو سرې جنډې لګولې وې. خپل دلته راتګ او دلته په راتګ چې کومه مینه او کوم عزت تاسو ماله راکړو
دا زه د خپل ځان لپاره ډېر لوی عزت او ډېر لوی اعزاز ګڼم او د هغې لپاره لالا زه ستاسو شکریه ادا کوم. زه د خپل تنظیم د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم. زه د خپلو ټولو کارکنانو شکریه ادا کوم. زه د خپلو مشرانو د وروڼو او د ټولو کشرانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. عوامي نیشنل پارټي تسلسل دی د خدای خدمتګار تحریک. دا اعتراف کوم او دا حقیقت هم دی چې که موږ هر څومره کوشش وکړو او موږ هر څومره خواري وکړو خو موږ د خپلو مشرانو ته نشو رسېدلی، بلکې دا به ووایم چې موږ د خپلو مشرانو د پښو هغه خاورې هم نه یو. خو بیا هم دا روایات د هغې نه په وراثت کې موږ ته پاتې دي چې په بعضې موقعو باندې د یو بل تپوس، د یو بل پوښتنه، د یو بل سره مرسته، د یو بل سره همدردي او د یو بل سره ملګرتیا، دا زمونږ د ورورولۍ یو بنیادي خوبیم ده، ښایست هم دی او دا زمونږ روایات دې زمونږ ترمنځ روغ جوړ او ژوندی ناست دي. نو زه به نه وایم چې دا د الله ډېر لوی کرم دی. کله چې دې هسپتال کې وو نو هم زما دې سره رابطه وه او زما حیثیت د دې په خدمت کې حاضر دی او زه چې نن راغلی نو زه په تش ذاتي حیثیت کې نه یم راغلی. نن زه د ټولې عوامي نیشنل پارټۍ د اړخه د خپل مشر له راغلی او تاسو ټولو له دا تسلي او دا یقین دهاني درکول غواړم چې ستاسو هر تکلیف زموږ تکلیف دی، ستاسو هر مشکل زموږ مشکل دی او په هر مشکل او په هر تکلیف کې به چې د عوامي نیشنل پارټۍ په کم ملګري یو تکلیف او یو مشکل راځي نو هغه مشکل به تش د عوامي نیشنل پارټۍ د هغه یو ملګري نه وي، هغه تکلیف به بیا زموږ د ټولو د شریکي تکلیف. زه یقین سره راته وایم دا نننی تاریخ او دا وخت یاد ساتئ. که موږ دغه کردار خپل که نو بیا دا یاد ساتئ چې په دې پښتونخوا کې د بل یو سیاست او د نظریې لپاره ګنجایش نشته. په دې پښتونخوا کې به بیا یو سوچي، یو به سیاستي او هغه د باچا خان بابا سیاست او د باچا خان تعلیم لپاره خو که ما په حکومت کې څه کړي دي نو ما په چا احسان نه دی کړی، ما خپل فرض ادا کړی دي. د باچا خان بابا د تحریک آغاز او بنیاد هم دا و چې د هغه قوم د تعلیم نه محرومه ساتلی شو. زما د بچي به ټول عمر دا نصیب وي چې دی به وږي خرڅوي او یا به بوټان پالش کوي. زه چې اوس هم بار ته لاړ شم او زه په اسلام آباد کې کراچۍ کې وګورم د سړي زړه ودړدېږي. اکثر چې حال کې ځان له رزق ګټي، هغه هم د عزت خبره ده، رزق ګټي یو سړی. خو چې ګورم چې هر ځای کې څوک وږي خرڅوي هغه به پښتون وي، که چېرته څوک د روډ په غاړه لګوي او مزدوري کوي هغه به پښتون وي، که چېرته څوک د پالش ته ناست دي د سړک په خوا هغه به پښتون وي. نو تر کومه ما که دا کالجونو دا یونیورسټۍ جوړولې ما په دې نیت او په دې غرض جوړې کړي یا ما نه دي جوړ کړي، د الله په حکم شوي دي، خو ما په دې غرض او په دې نیت جوړ کړي دي چې زما بچې به تش وږي نه خرڅوي، زما بچې به تش بوټان نه پالش کوي، زما بچی نه به انجینیر جوړیږي، زما بچی نه به ډاکټر جوړیږي، زما بچی نه به چرته بزنسمین جوړیږي، زما بچی نه به وکیل جوړیږي، زما بچی نه به د دې معاشرې یو کامیاب انسان او یو فرد جوړیږي. دا زما فرض دی او دا زما ارمان هم دی چې پښتانه دغه مقام ته ورسوي. پکې د انسانانو سره پیریان هم راغلل نو بیا دوباره د خدمت موقع میلاو نه شوه. یعنې که بیا موقع میلاو شوې وي نو ظاهره خبره دا ده چې دغه سلسله به موږ جاري ساتلی وي او چې بیا موقع راکړي خدای نو بیا به انشاءالله جاري ساتو. زه لالا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم، ستاسو د خاندان شکریه ادا کوم
داوه د مدینې د ریاست کوي او زما په بېروزګاري ګراني بدامني د مدینې ریاست خطبه خو ډېره لویه خبره ده زما په خیال د کفر په نظام کې داسې قسمه سلوک د غریب سره نه دی شوی لکه د په حکومت کې جوړ شو